شروع کوو د الله په نامې سره. ګورئ نننۍ موضوع موږ تاسو چې دا په وینډوز کې په کنټرول پینل باندې ده. اصلا کنټرول پینل اسې پر استعمالیږي، کوم کارونه کوي په دې باندې باید ځان پوه کړئ. وایي چې کنټرول panel is used to control or set the Windows tasks. صحیح ده. اصلا کنټرول پینل وظیفه شی ده سیټ کول یا جوړول یا منیج کول د وینډوز څه ټاسک څه وظایف چي دي. دا صرف البته د کې بیا کولای شو چې په نورو پروګرامو باندې هم پالیسیانې وضع کو، هغه هم منیج کو، خو زیاتره برخه یې دې په څه شي باندې چرخیږي؟ په وینډوز اپلیکیشنو باندې چرخیږي. صحیح ده کنه. بیا دغه تاسو کولای شئ په مختلفو طریقو سره خلاصه کړئ. خپل کنټرول پینل کولای شي ډیفرنٹ طریقو سره خلاصه کړئ. مثلا اوله طریقه خو دا ده چې مثال د سٹارټ مینو نه خلاصه کړئ. دویمه طریقه دا ده چې د رن نه خلاصه کړئ. ولې په رن کې به څه ورته لیکي؟ کنټرول به لیکي، یا ډایرکټ کنټرول پینل به لیکي. څه شو؟ یو دانه به یې لیکي. مثلا دریمه طریقه مثلا سی ام ډي نه هم کولای شي. همدارنګه کولای شي د سرچ باکس نه دا را خلاصه کړي. صحیح ده کنه. همداشان کولای شي ادرس بار نه دا را خلاصه کړي. صحیح شو؟ یعنی دا طریقې دي، مختلفو طریقو سره کولای شي دا را خلاصه کړي. اوس به زه دا یو څو طریقې درته وکړم، بیا په دې پالیسیانې وضع کوو. راځو سټارټ مینو ته. سټارټ مینو ته چې کله راغلو ډایرکټ ورته لیکمه کنټرول پینل. دا ګورئ کنټرول پینل موږ سره راغلو. را به شي چې ته سټارټ مینو لیکو کنټرول. دا ګورئ صحیح شو. دا یو طریقه. دویمه طریقه ده چې وین کې آر ووهئ رن راځي که نه، دلته ولیکئ کنټرول، بیا هم دا را خلاص شو. یا مثلا سرچ باکس یا مثلا وین کې ای ووهئ کمپیوټر را خلاصېږي. دا سرچ باکس ده که نه درس بار، دلته ولیکئ کنټرول. یعنی هر ځای نه تاسو کولی شئ کنټرول پینل را خلاصه کړئ. یا مثلا راشي دلته رن ته سی ام ډي ته راشي، دلته ولیکئ کنټرول، بیا هم تاسو سره کنټرول پینل را خلاصېږي. نه تنها کنټرول کولی شئ ولیکئ کنټرول فاصله پینل انټر کې، بیا هم را خلاصېږي. یا مثلا راشي دلته رائټ کلیک ټول بار ته چې کله راغلی ادرس بار راځي، دلته ورته ولیکئ کنټرول، بیا هم تاسو سره کنټرول پینل را خلاصېږي. نوټ پټ طریقې نه مختلفې طریقې دي. صحیح ده که نه. نو اوس به راشو دا موږ سره کنټرول پینل اخلاصولو طریقې. اوس دلته یو مسله ده، دلته هم شته ده ښه. دغې ځای کې تاسو کنټرول پینل را پیدا کړئ. په دې لیست کې هم کولی شئ تاسو سرچ کې ښه. مثلا دلته راغلی دا ګورئ مختلف آپشنې دي د خپله وینډوز. صحیح ده که نه. دلته راشئ دا ګورئ ټاسک منیجر او څه رقم ته هر یو چې د ایس آف اکسس سنټر دا وایي خپله په کنټرول پینل کې ښه. وینډوز پاور شل نیم کولی شي. وینډوز سیسټم ته چې کله راغلی دا سی ام ډي کمانډ پرومپټ ده، دا کنټرول پینل ته کلیک کړه. اوس راځئ داسې یو کار وکړو، ځکه دې کې خو مختلفې برخې دي. وایو چې دغه کنټرول پینل دې څوک را خلاصه نه کړي. دا لاک کو شی کو لاک کو. نو څه رقم کولی شي چې خپله کنټرول پینل لاک کړئ. را به شي وین کې آر ته. وین کې آر مو چې کله پریس کو رن را خلاصېږي. دلته ولیکئ جی پی ایډیټ نقطه ایم ایس سی. جی پی ایډیټ د ګروپ پالیسي ایډیټور څخه اخیستل شوی. ایم ایس سی مایکروسافټ کنسول ده ښه. اوس چې کله انټر کو موږ سره ګروپ پالیسي ایډیټور را خلاصېږي. ګروپ پالیسي ایډیټر چې کله را خلاص شو، په دې برخه کې دغې ځای کې تاسو راشئ اډمنسټریټیو ټمپلیټ ته. په اډمنسټریټیو ټمپلیټ کې یو فولډر لرو په نوم د کنټرول پینل. دا را خلاصه کړئ. دغه کنټرول پینل کې موږ سره یو آپشن ده پروهیبټ اکسس ټو د کنټرول پینل اینډ پی سی سیټینګ. دې باندې ډبل کلیک کړئ. کله مو چې ډبل کلیک کو نو ډایرکټ انیبل کړئ.
انیبل شو کنه نو اوس چې کله کلوز کوي نو اوس چې هرې طریقې نه تاسو کنټرول پینل را خلاصوي ابه نه خلاصېږي لاک شو حتی چې خپله وینډوز ته راشئ لیست کې را پیدا کې مثلا کنټرول پینل بیا هم تاسو دا نشئ خلاصولی ځکه دا مونږه لاک کړی څه رقم مو لاک کړه دا نوټ پې درکړم how to lock the control panel صحیح شو ها موډیول یعنی طریقه ده بیا سټیپس مرحلې دي اول خدا چې مثال په ډول را بشي رن ته رن شارټکټ شي دا پوهېږي وین کی آرته دویم رن کې به ورته ولیکي gpedit.msc صحیح شو بیا به انټر پریس کې یا اوکے انټر اوکے مو چې کله پریس کو په څلورم قدم کې به څه ورته انتخاب کې administrative templates به انتخاب کې په administrative templates کې یو کنټرول پینل په نوم یو فولډر دا به انتخاب کې کله مو چې دا انتخاب کړ دینه بعد به څه ورته وي prohibit access to the control panel and PC setting صحیح ده کنه اوس په ورسه دا چې کله را پیدا کو ډایرکټ دلته ولیکئ ډبل کلیک کې شي کې ډبل کلیک کله چې ډبل کلیک کو په قدم کې به څه ورته وي enable درته ومې کو کنه یار enable بیا به په اپلای کې and اوکے ورته وي اوس په ورسه ګوره اوس ورته راځم ها پدې خو ورسېدې واپس به څه رقم دغه کوم کنټرول gpedit.msc پر رن کې administrative templates control panel prohibit ډبل کلیک دې ته به څه وي not configure دوباره به شي فعال شي ډیسیبل هغه وخت کې چې نوٹ کنفیګر کار نه کوي ډیسیبل نه کار واخلئ نور دواړو یو وظیفه ده په ورسېدې اوس یو بله مسله در سره راځم زه وایم چې دغه کنټرول پینل خو اوس موږ سره راخلاصېږي ولې په دې کنټرول پینل کې بعضې آیټمې زه غواړم پټې کړم لکه فولډر دا اوس نه هایټ کېږي ښه څه وړه خبره نه ده یو چا نه پوښتنه وکړئ ورته څه رقم کولی شو کنټرول پینل بعضې آپشنې پټې کړو دا هم د ګروپ پالیسۍ نه کېږي صحیح ده که نه نو څه رقم ته دې نوټ ته متوجه شي چې کار پې وکړو صحیح ده که نه ګورئ داسې یو وخت راځي چې تاسو ضرورت پیدا کوئ لکه بعضې آپشنې د کنټرول پینل شی کوئ هایډ کړئ how to hide the control panel items ځکه هغه شی دي items دي که نه نو څه رقم کولی شو چې د کنټرول پینل آیټمز شی کړو هایډ کړو ډېره اسانه طریقه رن شارټکټ یې شی ده وین کی آر ده که نه ده څه به ورته لیکئ gpedit.msc دا مو چې کله انټر و اوکے یا انټر ووهئ یا اوکے بټن باندې پریس کړئ هغې نه بعد administrative templates دلته چې کله راغلی پنځم قدم کې کنټرول پینل په کنټرول پینل کې به څه انتخاب کړئ کله چې کنټرول پینل فولډر مو خلاص کړه ډایرکټ به څه ورته واخلئ وایه hide specific یا specified control panel items کله دا مو چې انتخاب کو ډبل کلیک صحیح ده که نه په ډبل کلیک سره بعد د ډبل کلیک نه انیبل به واخلئ اینډ ټایپ او به لیکئ صحیح ده که نه څه به ولیکئ مایکروسافټ او بیا د ډاټ آیټمز صحیح ده که نه مایکروسافټ آیټم نوم لکه کیبورډ ماوس یا ډایرکټ یې ولیکئ آیټم نیم د آیټم نوم
صحیح شو. یعنی په دې دواړو طریقو سره کیږي. او نه هم کې اپلای اینڈ اوکے په ورسېدی. اوس ګورئ ورته څه کوو. راځم کنټرول پینل ته. زه وایم کیبورډ دې هایډ شي. صحیح شو. میل دې هایډ شي، ساوند دې هایډ شي، ماوس دې هایډ شي، فونټس دې هایډ شي. دا مسایل موږ سره باید هایډ شي. مثلا ریجن دې هایډ شي. صحیح ده که نه؟ نو را به شي gpedit.msc administrative templates control panel hide specified control panel item. صحیح ده که نه؟ دې باندې ډبل کلیک انیبل شي لیکلی ټایپ ده که نه شو. په شو کې دوه قسمه یې کولی شي چې ولیکې. بعضې وینډوزګانو کې به ولیکې مایکروسافټ ډاټ کیبورډ مثلا، یا ډایرکټ ولیکه مثلا ماوز. که چېرته نوم یې ډایرکټ نه پېژندلو په شروع کې به څه ورکوي مایکروسافټ. که چېرته یې نه کنې ویې لیکه. صحیح ده که نه؟ فونټس ډسپلی صحیح ده که نه؟ ډسپلی مثلا بل شی و موږ سره ریجن مختلف دغه دي که نه. نو دې کار لپاره راځم چېرته که بیا هم تاسو ته مشکل وي تاسو کنټرول پینل راخلاصه کړئ. دغې ځینه تاسو کولی شئ دغه سرچ کړئ نوم کې که مسله وي درته. صحیح ده که نه؟ لکه زه اوس درته لیکم ریجن. بل موږ سره شی دی ساوند مثلا. اوس یې اوکې کو. اوکې مې چې کله کو اوکې یا اپلای. اوس یې کلوزوم. دا هم کلوزوم. اوس راځم کنټرول پینل ته. هغه آیټم یې به موږ سره نه وي. مو کتل پې ورسېدی. یا داسې وخت راځي چې مثال په ډول دغه ټولې آیټمې دې هایډ شي په استثنا د څو آیټمو چې تاسو ضرورت وي. صحیح ده که نه؟ ټولې آیټمې دې هایډ شي په استثنا د څو آیټمو چې ستاسو ضرورت وي. نو دې کار لپاره موږ څه کار کوو؟ راځم دوباره gpedit.msc دغه ځای کې administrative templates control panel شی لیکلی show only. نور سټپس هم هغه دي. صحیح ده که نه؟ ډبل کلیک خو مخکې د دې نه چې ډبل کلیک کو اول دا نوټ کنفیګر کوو تر څو ټول آیټمې پې تطبیق شي. شو اونلی کوم آیټم تا سره دي شو شي. اینه هماغه مسله ده مایکروسافټ ډاټ مثلا کیبورډ دې موږ سره وي، فونټس دي وي، مثلا ډسپلی دي وي، هغه دغه چې کوم تاسو غواړئ، ماوس دی وي، ساوند دی وي، همدارنګ نور. اوس چې کله اوکې کوم اوکې کلوز. اوس چې کله کنټرول پینل را خلاصوم ټول به هایډ وي په استثنا د دغه آیټم. اوس پې ورسېدی. او هغه ډسپلی ولې ونه ښودله ځکه چې سپل کې که مسله وي بیا هم نه ښیي. لکه ډسپلی مو ورکړی وه سپل ته به یې ګوري چې په کوم سپل سره دلته لیکل شوی و ماشان به یې لیکي. ها که نه پې وخورسې. اوس یو مسله ده زه وایم دا ټول دې هایډ شي، دا ټول دې شي هایډ شي. نو دې کار لپاره هم مونږ یو بل دا طریقه لرو. gpedit.msc مو چې کله دغه کړه gpedit.msc administrative templates control panel اول خو به دا شو اونلی دا نوٹ کنفیګر کړم. صحیح شو. اوس چې کله کنټرول پینل را خلاصوم ټول شته که نه. زه وایم دا ټول دې هایډ شي. ډبل کلیک پم دی شو اونلی سپیسیفاید کنټرول پینل آیټمز انیبل دې چې کله کړو دلته راشه ولیکه سټارک ډاټ سټارک. سټارک ډاټ سټارک څه معنا؟ یعنی ټول دې هایډ شي. اوس چې کله اوکې کې ګورئ ورته کنټرول پینل ته راشي هیڅ شی نشته. یو شی خو باید وي که نه. اوس پې ورسېدی. زه وایم چې نه ټول دې ډسپلی شي. اوکې نوټ کنفیګر. ولې یو چې شي ته متوجه شئ دا به زه مینیمایز کړم. راځم کنټرول پینل ته. دلته موږ سره دا ترتیب ده. دې ته ویو بای وایي ښه، یا ویو لیست هم ورته ویلی شي. لکه سمال مې واخیستل، دلته راځم کټګوري شکل مې واخیستو. چې کله یې بند کړم واپس چې کله کنټرول پینل ته راځم اما کټګوري شکل کې به وي.
همداسې ده که نه ده. زه وایم نه چې که چېرته ما کټګوري م اخیستې وي لکه مثال دغې ځای کې په دې شکل ته د اتومات واپس راوړي صحیح شو. نو دې کار لپاره دلته یو بله پالیسي لرو په نوم ده always open all control panel item. دا که چېرته اوپن شو که چېرته تا کټګوري م اخیستې وي نو په دې مقصد ده چې تا ته به ټول آیټم یې ډسپلی کېږي. انیبل دی چې کله کو اپلای. اوس راشي کنټرول پینل ته ګوره واخلې دغې ځای نه کټګوري واده خیستله که نه پروګرام دې بسته کړو یعنې کنټرول پینل دې بسته کړه دوباره چې کله راخلاصوي هغه تاسو ته ټول اتوماتیک شو کېږي. یعنې هغه کټګوري شکل نه به اتوماتیک رااړوي چېرته ټولو ته هغه ته به یې اړوي. اوس پې ورسېدې که نه خو که چېرته دغه پالیسي نوټ کنفیګر کړي وي نو په دې مقصد ده چې دا کار به نه کېږي. که کټګوري شکل مو اخیستی وي کټګوري ته به ځي او که د دغه شکل مو اخیستی وي لیست شکل نو لیست ته به راځي. ګورئ اوس دا شکل ده چینج ومه کټګوري ته کلوز ومه نو اوس به واپس په همه کټګوري شکل کې پاتې وي. اوس پې ورسېدی که نه نو واپس راځو دلته لیست یا ټول آیټمونه شو کوو. اوس ستاسو کورنۍ دنده څه ده پوښتنه کومه سبا ته هم لکه مثال په ډول څرنګه کولی شي دغه کنټرول پینل آیټم یې چینج کړي کنټرول پینل آیټم چینج کړي لکه پارسۍ ته یې واړوي پښتو ته یې واړوي لکه دلته کیبورډ ده که نه ته په پښتو کې ورته ولیکي دا خو رینیم کېږي نه دا طریقه لري لکه سیسټم ده ته په پښتو کې ورته ولیکي یعنې دا څه رقم پښتو ته اړوي یا بلې ژبې ته صحیح ده. اوس پې ورسېدې دا سبا پوښتنه